أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. ټوله الهي وعدې هم دارنګه پوره کېدونکي دي، او الله جل جلاله و تاسې ته سمه لار درښیي چې هغه په هر کار کې پر الله جل جلاله توکل دی. واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها. او یو بل غنیمت او بری هم سته چې اوس تاسې پر هغه قادر نه یاست، مگر په وروسته کې به په لاس درسي. په تحقیق الله جل جلاله علمي احاطه کړې ده پر هغه غنیمتو. ځینې مفسرین دغه غنیمت چې مسلمانان اوس پر هغه نه دي قادر د مکې مکرمې فتح بولي، او څوک وایي د اخرا څخه مقصد د طائف فتح ده. نو الله عز وجل و مسلمانانو ته د خیبر تر فتح د مخه دغه زیری ورکړه چې اول یې د خیبر د فتح زیری و، او بیا د مکې مکرمې فتح چې په هغه وخت کې په لاس نه ده راغله، تر دې وروسته به یې فتح کوي چې الله جل جلاله د هغې د فتح کولو وعده ورسره وکړه. الله جل جلاله یو په بل پسې زیری ورکوي، بیا یې د حنین زیری ورکوي، او دا خبر یې هم ورکوي چې یو کلی یا جنگ یا غنیمت سته چې اوس پر هغه نسي کامیابه کېدلی، چې هغه پس له حنین څخه طائف دی. په دغه مبارکو آیاتو کې و هغه ټولو واقعاتو ته اشاره ده کم چې تر دې وروسته پیښیږي. نور هم د سورة الفتح آیاتونه په دغه باره کې دوام لري، تر څو چې الله جل جلاله فرمایي چې ولې مسلمانانو ته دغه د حدیبیې په وخت کې مکه مکرمه په جنگ سره نسوه فتح، یا یې په جنگ سره نه کړه فتح. الله عز وجل فرمایي هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. یعنی قریش هغه کسان دي چې کافران سوي دي، او تاسې د مسجد الحرام څخه منع کړاست، او منع یې کړې ستاسې قرباني هدي په داسې حال کې چې بندي کړه سوي وې د دې څخه چې خپل د حلالېدو وځای ته ورسېږي. نو د کافرانو دغه کارونه خو ډېر بد کارونه وه، باید جنګ ورسره سوی وای، او مسلمانان په زور مکې مکرمې ته داخل سوي وای، مګر هلته یو بل علت موجود و چې د هغه په سبب الله جل جلاله و مسلمانانو ته د جنگ اجازه ورنه کړه. هغه سبب الله جل جلاله بیانوي او فرمایي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. یعنی که چیرې د مکې مکرمې په کفارو کې څو نر مؤمنان او څو ښځې مؤمنانې پټ نه وای چې تاسې د هغو په ایمان نه واست خبر، یعنی هلته په مکه مکرمه کې ځینې داسې نر مسلمانان او مسلمانې ښځې موجود وه چې تاسې د هغو په اسلام نه واست خبر، نو که تاسې جنګ کړی وای دا خطر موجود و چې تاسې هغه مسلمان نفر هم په ناپوهي او په بېخبرتیا کې وژلي وای، او بیا به تاسې ته د هغو د وژلو په سبب ضرر او غم در رسېدلی وای. بل دا چې هلته داسې کسان هم موجود وه چې د هغو مسلمانېده مقدر وه، او هغه هم په دغه جنګ کې وژل کېده او د لاسه وته. نو ځکه الله جل جلاله جنگ معطله کوي او د جهاد حکم یې نه کوي در، او د صلح په دغه 2 کلو کې څونه خلق چې مسلمانېده مسلمانان سو، او چا چې هجرت کاوه هغو هجرت وکړي. بیا نو
د مکې مکرمې د فتح دپاره د جنگ اجازه وسوه چې د آیات شریف د دغه حصې لیدخل الله فی رحمته من یشاء ترجمه هم دا ده چې الله جل جلاله په خپل رحمت کې هر هغه څوک چې اراده یې وفرمایي داخل کړي. هغه چې مسلمانېده مسلمانان سوه، هغه چې هجرت یې کاوه هجرت یې وکړي. مقصد دا چې کفار او قریش د دغه عمل په سبب چې تاسې د مکې مکرمې د داخلېدو او عمره کولو څخه منع کړلاست او هدي یې نه پرېښولې چې پر هغه خپل ځای حلالې سي، د دغه وړ او لایق و چې جنګ ورسره وسي او مکه مکرمه هم دغه اوس فتح کړه سي. مګر څرنګه چې هلته داسې مسلمانان او مسلمانې ښځې موجود دي چې تاسې په اسلام نه یاست خبر او هغه په دغه جنگ کې وژل کیږي، نو الله جل جلاله د جنگ اجازه و نه فرمایل. او بل هلته نور داسې خلق هم موجود و چې اسلام یې په نصیب و، نو د مکې مکرمې فتح 2 کاله د دې دپاره وځنډول سوه چې کم چا چې هجرت کاوه هجرت یې وکړي او هغه څوک چې اسلام یې په نصیب کې و هغه هم په دغه موده کې مسلمان سو او بیا نو په مکه مکرمه کې جنگ وسو او فتح سوه. او بیا الله جل جلاله فرمایي لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، یعنی که چیرې دغه مسلمانان د کفارو څخه جلا سوي وای نو خامخا به مو د اهل مکې هغه کسان په ډېر دردناک عذاب سره په عذاب کړي وای چې کافران سوي دي. یعنی که چیرې په مکه مکرمه کې مسلمانان او کافران سره جلا وای او تاسې پیژندلی د کفارو سره ګډ وډ نه وای پراته، نو تاسې به لیدلي وای چې موږ کافرانو ته د مسلمانانو په لاس څونه خوږونکې جزا ورکول. او بیا الله جل جلاله فرمایي اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. یعنی کم وخت چې هغو کسانو چې کافران سوي وه په خپلو زړو کې ضد او تعصب ګرځولی و، داسې ضد او تعصب چې د جاهلیت ناپوهي وه، نو الله جل جلاله پر خپل رسول او مؤمنانو سکون اطمینان او آرامتیا نازل کړه. ورونو تاسې ته خو د کفارو ضد او تعصب بیان سوه چې ویل سږ کال به عمره نه کوئ، که د مکې مکرمې څخه یو مسلمان مدینې منورې ته هجرت در وکړي هغه به بیرته په لاس راکوئ. پر کال چې عمرې ته راسئ په مکه مکرمه کې به تر 3 ورځو زیات وخت نه تېروئ او د ځان سره به اسلحه هم نه راوړئ. په صلحنامه کې به بسم الله الرحمن الرحیم نه لیکئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ځای به یوازې محمد ابن عبدالله لیکئ، چې دا ټوله ضد تعصب او ناپوهي وه. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټوله خبرې په سړه سینه ومنلې او صحابه کرام که څه هم په دغه صلح ناخوښه وه خو بیا یې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړي او په دغه فیصله یې زړونه مطمئن سوه. نور هم الله جل جلاله فرمایي والزمهم کلمة التقوى وكانوا احق بها واهلها وكان الله بكل شيء عليما. او ټینګه او لازمه یې کړه مسلمانانو لره د تقوا کلمه، د ادب خبرې، او دوی د تقوا وړ او لایق وه او د تقوا د کلمې اهل وه او الله جل جلاله پر هر شي ښه عالم دی. کم وخت چې د حدیبیې صلح پای ته ورسېده حالات آرام سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل احرام څخه ځان حلال کړي، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل. عمر رضی الله تعالی عنه ورغلی او ویل یا رسول الله تا په هغه خوب چې تا لیدلی و زموږ سره وعده نه وه کړې چې مکې مکرمې ته به داخلیږو، طواف به پر کوو، سرونه به خرو یا کوچني کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا عمر آیا ما وعده در سره وکړه چې دغه عمره به په دغه کال کې پیښیږي؟ هو دا صحیح ده چې ما ویل مکې مکرمې ته به داخلیږو او عمره به کوو، مسلمانان به سرونه خروي یا کوچني کوي، مګر دا مې نه و درته ویلي چې دغه عمره به سږ کال پیښیږي. ورونو حقیقتا هم
د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب پر هغه قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی و پیش او واقع سو. مسلمانانو عمره وکړه مګر د حدیبیې تر صلح یو کال وروسته چې دغه عمرې ته عمرة القضاء ویل کیږي، ځکه د هغه تیرې عمرې چې نسوه ادا قضا یې راوړه. نو الله جل جلاله دغه د عمرې د خوب په باره کې فرمایي: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. یعنی خامخا الله جل جلاله په حق او رښتیا سره خپل رسول ته د خوب ښوولی دی چې تاسې به خامخا مسجد الحرام ته په امن او امان سره داخل سي ان شاء الله، په داسې حال کې چې څوک به خپل سرونه خروي او څوک به کوشني کوي او تاسې به د هیڅ چا څخه نه بیریږئ. ورونو که چیرې مسلمانانو په دغه کال د حدیبیې څخه عمره کړې وای نو په بیره او تشویش کې به وای، مګر په عمرة القضا کې هیڅ بیره او تشویش نه و. په پوره امان سره مکې مکرمې ته داخل سوه او عمره یې ادا کړه. او بیا الله جل جلاله فرمایي: فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. نو الله جل جلاله لره د دغه صلح فایدې هغه چې تاسې نه په پوهېدلاست معلومې دي، نو یې د مخه تر داخلېدو و مکې مکرمې ته یوه فتحه او بری نږدې وګرځول. ځینې مفسرین د فتحا قریبا مقصد خیبر بولي، یعنی د مکې مکرمې تر داخلېدو د مخه یې بله نږدې فتحه درکړه چې خیبر دی، او څوک بیا وایي چې د فتحا قریبا څخه مقصد د مکې مکرمې فتحه ده چې تر عمرة القضا یو کال وروسته فتحه سوه. که څه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قریشو په مابین کې د صلح موده 10 کاله وه، مګر الله جل جلاله دغه فتحه رانږدې کړه او د حدیبیې تر صلح 2 کاله وروسته مکه مکرمه فتحه سوه. نو ځکه الله جل جلاله فتحا قریبا وفرمایل. ورونو د سورة الفتح تقریبا ټول آیاتونه د حدیبیې د صلح په واقعاتو پورې تعلق لري. نو کم وخت چې د حدیبیې په صلح پوه سو او د هغې په واقعاتو خبر سو او بیا په هغه واقعاتو خبر سو چې تر دغه صلح وروسته پیښې سوي دي چې د خیبر فتحه ده، عمرة القضا ده، او بیا د مکې مکرمې فتحه ده، او بیا حنین او طائف دی، نو د سورة الفتح په مقصد او معنا هم پوهېدلی سو، ځکه چې و دغه ټولو واقعاتو ته په سورة الفتح کې اشارې موجودې دي او د سورة الفتح آیاتونه د حدیبیې د صلح په وخت کې نازل سوه چې پر هغه واقعاتو چې پیښې سوې یا تر دې وروسته پیښیږي الهي تبصره ده. ورونو معافي غواړم ما د خیبر د غزا قصه بیانول او د هغې قصې تر څنګ مې د سورة الفتح ځینې آیاتونه د ترجمې سره تلاوت کړه چې په دې کار کې 2 مهمې فایدې پرتې وې. یو دا چې دا راته معلومه سي چې د سیرة النبي صلی الله علیه وسلم معلومات د قرآن مجید د معنا د پوهېدلو سره څونه تعلق او ارتباط لري. که موږ د سیرة النبي صلی الله علیه وسلم معلومات ونه لرو، یوازې دا نه چې د سورة الفتح په معنا نه پوهېږو بلکې د قرآن مجید په ډیرو آیاتو نسو پوهېدلی. دوهم دا چې دا به ډېر ښه او په زړه پورې کار وي چې د سیرة النبي صلی الله علیه وسلم تر څنګ د قرآن مجید د ځینو آیاتو په ترجمه هم پوه سو. هو هلته ځینې کسان سته چې دا یې خوښه ده چې پرله پسې قصې واوري، خو بالمقابل داسې د علم طلبونکي هم سته چې دا یې خوښه ده چې د سیرة النبي صلی الله علیه وسلم د اورېدلو او مطالعه کولو څخه اعظمي او هر اړخیزه فایده واخلي. نو ما د خپل بحث په جریان کې ټوله اطراف په نظر کې نیولي دي. اوس به بیرته خپلې قصې ته راسم. موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دی صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح کولو اراده لري. د خیبر د فتح کولو دپاره یو سبب دا و لکه څرنګه چې موږ ولیده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خندق تر غزا وروسته و هغه قبیلو ته جزا ورکول چې د خندق په جنګ کې یې ګډون او اشتراک کړی و،
او د دغه مقصد دپاره چې هر څه سریې لیږل سوي وې یا غذاوې پیښې سوي وې هغه مو د مخه درته بیان کړې، مګر هغه کسان چې دغه ډلې یې سره یو ځای کړي وې او په دغه موضوع کې د کفارو رهبران او مشران وه او د دغه خیانت رئیسان وه، هغه څوک وه؟ هغه د بني نظیر یهود وه، کم چې د مدینې منورې څخه وشړل سوه او په خیبر کې سره یو ځای سوه، چې اوس نو خیبر د کفارو د مشورو مرکز وګرځېدی او د دغه سببه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر اراده وه. په دغه وخت کې د خیبر عمومي رئیسان او مشران دغه کسان وه: کنانه ابن ابي الحقیق او ورور یې ربیع ابن ابي الحقیق او د بني نظیر سردار سلام ابن مشکم. خاصتا کنانه ابن ابي الحقیق د خیبر پاچا بلل کېدی. د خیبر اوسېدونکي ټول یهود وه، هلته بې له یهودو بل قوم او بل څوک نه وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته رهي سو، فقط هغه د حدیبیې مسلمانان ورسره ملګري دي چې 1400 نفره دي، بې له 5 نفرو څخه چې هغه هم ډېر شدید مریضان وه او پر دوی د دغه پاته کېدو په سبب کمه ملامتي نسته، ځکه الله جل جلاله د سورة الفتح په 19 نمبر آیات کې فرمایي: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، یعنی نسته پر ړانده ګوډ او مریض هیڅ ګناه او تکلیف نسته، ځکه جهاد پر دغه معذورو خلقو نه دی فرض. نو دغه کسان چې د مریضۍ په سبب پاته سوه پر دوی ملامتیا نسته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بې له د حدیبیې د خلقو څخه و بل چاته د وتلو اجازه ونه کړه، او که بیا چیرې نور نفر ورسره ولاړ سي و هغو ته په غنیمتو کې حصه نه ورکول کیږي. نو د خیبر په فتحه کې د اعرابو څخه چا اشتراک نه دی کړی. د هجرت د اوم کال د محرم په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر و طرف ته د حرکت اراده وکړه. د خیبر یهود چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حرکت خبر سوه، د خیبر یهود ولې او څنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اراده خبر سوه؟ ځکه تر اوسه په مدینه منوره کې ځینې یهود پاته وه. تاسو ته معلومه ده کم وخت چې د مسلمانانو او بني قینقاع د یهودو تر مابین هغه د ښځې او قتل مشکل پیښ سو، او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه یهود و عبدالله ابن ابی منافق ته ورپرېښول، نو د بني قینقاع ټول یهود د مدینې منورې څخه نه ووته، بلکې یو څه نفر یې پاته سوه. هو د بني نظیر یهود ټول وشړل سوه او د بني قریظه یهود ټول حلال کړه سوه، مګر بني قینقاع نه ووژل سوه نه وشړل سوه. خو د دوی ډیرو نفرو په خپله دا نکړه خوښه چې په مدینه منوره کې پاته سي، نو هغه چې تله هغه ولاړه، مګر ځینې نفر یې بیا هم په مدینه منوره کې پاته وه، او بې له دوی څخه ځینې نور انفرادي یهود هم په مدینه منوره کې موجود وه. نو هغه یهود چې په مدینه منوره کې پاته وه په دې نه وه خوښ چې مسلمانان دې د خیبر پر یهودو حمله وکړي. نو یې څو کاره وکړه. یو یې د مسلمانانو د ځنډولو اراده وکړه، غواړي چې مسلمانان وځنډوي. بل یې دا اوازې اچولې چې خیبر نه فتح کیږي او ټول مسلمانان به د خیبر د یهودو د طرفه حلال کړه سي، غواړي چې په دغه اوازو مسلمانان وبېروي. بل دا چې د دوی هر څونه په وسه پوره سي هغونه مسلمانان د دې جنګ څخه پاته کړي. نو یې څه وکړه؟ د ځینو یهودو پر ځینو مسلمانانو پورونه باندې وه، ځکه اصلا یهود غنیان او مالداره وه. نو یې پر پورهوړو مسلمانانو دا شرط کښېښاوه چې د مخه تر دې چې خیبر ته ووځئ زموږ پورونه به راکوئ، او تر څو چې زموږ پور رانه کوي خیبر ته به نه ځئ. په دغه بهانه یې مسلمانان ځنډول یا پاته کول. د دغه جملې څخه یو یهودي و چې ابو شحم ورته ویل کېده، د مسلمانانو پر یوه نفر چې عبدالله نومېدی پور باندې و، هغه هم فقط 15 درهمه. یهودي و مسلمان ته وایي ته به تر هغو نه وځې څو دغه زما 15 درهمه رانه کې. مسلمان ورته وایي ته لږ صبر وکړه چې زه خیبر ته ولاړ سم او خیبر فتح کو،
غنیمتونه راوړو بیا به ستا پور درکم. یهودي ته نور هم زور ورکړي، ویل تاسې خیبر فتح کوئ؟ والله تاسې ټول په خیبر کې حلالیږئ، وژل کېږئ، او بیا زه زما پور د چا څخه واخلم؟ اوس به لا زما پور د مخه تر دې چې ولاړ سې راکوې. مسلمان وګرځېدی چې یو څوک کومک ورسره وکړي او دغه 15 درهمه ورکړي، خو داسې څوک یې نه کوي پیدا چې دغه 15 درهمه ورکړي. او یهودي ورته ټینګ دی چې زما پور به راکوې. نو عبدالله و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي چې یا رسول الله، تر څو چې د دغه یهودي 15 درهمه ور نکم د وتلو اجازه نه راکوي، او په دې مې هم بیروي چې په خیبر کې 10,000 جنګیالي نفر سته او تاسې به د هغه ځای څخه ژوندي را نسئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل پور یې ورکړه. نو عبدالله هم لاړی، خپل کالی یې خرڅ کړه او د یهودي پور یې ورکړي. او بیا دغه عبدالله ته د خیبر د غنیمتو په جمله کې یوه ښځه هم ورسېده چې د دغه ابو شحم یهودي د اقرباو څخه وه. نو عبدالله پس له خیبره څخه و ابو شحم ته ورغلی او ویل دغه ستا قریبه ده او زما سره مینځه ده، نه یې رانیسې؟ هغه ویل هو رانیسم یې. نو یې د هغه پور څو چنده مبلغ و عبدالله ته ورکړي او هغه خپله قریبه یې رانیول. مقصد دا چې یهودو کوشش کاوه چې مسلمانان په هره طریقه سره چې وي معطله کړي او په زړو یې هم بیره ورننه باسي. نو کم وخت چې مسلمانانو د تګ دپاره ځانونه تیارول، د مدینې منورې یهودو نیت وکړي چې د خیبر یهود خبر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تاسې حمله کوي، تاسې هم د جنگ دپاره تیار سئ. نو یې یو اعرابي یعنی صحرایي عرب چې د بني اشجع څخه و خیبر ته ولېږي چې یهود په دغه حمله خبر کړي. دغه رنګه عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین هم د خپلو ملګرو څخه یو نفر و خیبر ته ولېږي چې یهود خبر کړي چې محمد صلی الله علیه وسلم ستاسې و طرف ته در رهیسو، ویښ او بیداره اوسئ او مه ځینې بیریږئ، ځکه ستاسې عدد او اسلحه ډیر دي او د محمد صلی الله علیه وسلم ملګري لږ او پاشلي کسان دي او اسلحه هم ډیره لږ ورسره ده. سبحان الله، دغه سړی مسلمان دی او نوم یې هم عبدالله دی، یهودو ته د مسلمانانو جاسوسي کوي. خدا کارونه عجب نه دي. نن ورځ هم د دغه ابی د زوی پر قسم مسلمانان سته چې وهغه یهودو او نصاراو ته د $100 په مقابل کې د مسلمانانو جاسوسي کوي او د الله جل جلاله سخت عذابونه یې هیر کړي دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم د معلوماتو دپاره شاوخوا نفر لیږل. هغو نفرو وکولای سوای چې هغه د یهودو لیږل سوی نفر ونیسي، مګر د عبدالله ابن ابی لیږل سوی نفر ځینې ولاړي او یهودو ته خبر ورساوه چې مسلمانان ستاسې د حملې دپاره ځانونه تیاروي. په پخوا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې د یوه ځای د حملې اراده به وه په ظاهره به د بل ځای نوم یاداوه. مثلا که به د قریشو د حملې اراده وه پر بل طرف به رهیسو او بیا به پر قریشو را وګرځېدی چې ودې ته په عربي کې توریه ویل کېږي چې په جنګو کې دا کار جایز او روا دی. مګر د خیبر په باره کې یې هېڅ توریه ونه کړه، تر وتلو د مخه یې په صراحت سره ویل چې موږ خیبر ته ځو او الله جل جلاله د هغه د فتح کېدو وعده را سره کړې ده. د دې غذا حال لڅ او ښکاره و، ځکه دلته د الله جل جلاله وعده وه چې خیبر به فتح کوي. نو خود توریې ته هیڅ ضرورت نه و او هلته چې یهودو ته د مسلمانانو د حرکت خبر ورسېدی، هغو هم د جنگ دپاره پوره آمادګي او تیاری ونیول. مګر دا نه وه ور معلومه چې مسلمانان کله راځي او څه وخت را رسیږي. نو خپلې قلاوې یې ټینګې کړې، د خوړو او اوبو ذخیرې یې ونیولې، ښځې او کوچنیان یې په هغه محفوظه او ښه قلا کې سره یو ځای کړه او په قلاو کې شاوخوا جنګي نفر سره تقسیم او ځای پر ځای کړه. یهودو خپل ځانونه او کارونه ښه پر ترتیب برابر او منظم کړه، ځکه چې د مسلمانانو تر راتګ د مخه خبر ورته راغلی. خو پر دغه سربیره رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوی د طرفه مطمئن و او د دوی په ترتیباتو یې پروا نه کېده.
ځکه چې د الله جل جلاله د طرفه د فتح وعده واضحه او ښکاره وه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.